وټساپ په پټه سره یو په زړه پورې فیچر معرفي کړی. تاسو خبر یاست که نه؟ نو راځئ تاسو ته یې په دغه ویډیو کې وښایم. ګروپ چیټ کې به مخکې چې تاسو پیغامونه لیږل نو ستاسو د پروفایل عکس به نورو ته نه ښودل، نو دا اکثره به نه پوهېدل چې پیغام چا لیږلی دی. خو اوس وټساپ په دې برخه کې یو نوی فیچر معرفي کړی دی. اوس کله چې په ګروپ کې د خلکو لخوا پیغام لیږل کیږي، د دوی پروفایل عکس په نورو غړو ته ښکاره کیږي. دا خصوصیت په موبایل او ویب دواړو نسخو یا ورژنو کې معرفي شوی او د ډیری خلکو په موبایل کې وټساپ کې شتون لري. خو دا په تاسو پورې اړه لري. که نه غواړئ چې خپل پروفایل عکس مو نورو ته د پیغام سره ښکاري شي، یا که غواړئ چې ستاسو د پروفایل عکس د وټساپ ګروپونو کې ښکاره شي، تاسو کولی شئ د وټساپ په ترتیبات یا سیټینګ کې د محرمیت یا پرایویسي د لارې د پروفایل انځور اپشن کې د خپلې خوښې ترتیبات غوره کړئ. په دې نوي فیچر له څه مودې راهیسې پرې کار روان و، خو اوس ټولو کاروونکو ته وړاندې شوی دی. په آخر کې که ویډیو مو خوښه شوې وي نو یو کمنټ سره موږ تشویق کړئ چې ترڅو تاسو ته نور په زړه پورې تازه معلوماتو ویډیوګانې جوړې او وړاندې کړو. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ چې ترڅو نور ملګري هم د دغو معلوماتو مستفید شي. نور مو په لویه لاس سپارم. ښه وخت ولرئ.